زموږ وطن زموږ هیواد د یتیمانو ډک دی. زموږ دا ملک د کونډانو ډک دی. په هر کور کې یتیمان شته، کونډانې شته. نو د یتیمانو سره ډېره نرمي کوي او ډېر ښه سلوک ورسره کوي او ډېر ښه فقط ورباندې کوي. نبي علیه الصلاة والسلام مبارک خپله د یتیمانو سره ډېره زیاته نرمي کوله. بشیر جوهني رضی الله عنه هغه وایي چې د غزوه احد په ورځ باندې چې کله زما د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وسو، ورسره ومې لیدل، نو ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه د خپل پلار اړوند پوښتنه وکړه چې ما فعل ابي، زما پلار څه سو؟ د ده پلار هم په غزوه احد کې شریک و. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل استشهد رحمت الله علیه، هغه شهید سو، په هغه دې د الله تعالی رحمت وي. بیا حضرت بشیر رضی الله عنه فرمایي چې زه په ژړا سوم. نو وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم زه په غیږ کې ونیولم او پر سر باندې لاس مبارک راکښېښود او د خپل ځان سره په سورلۍ باندې بوتلم او بیا یې ماته تسلي راکوله او دا یې راته ویل اما ترضا ان اکون انا ابوک، آیا ته په دې نه یې راضي چې زه ستا پلار شم؟ وتکون عایشة امک، او په دې نه یې راضي چې عایشه رضی الله عنها ستا مور سي. بشیر رضی الله عنه وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه تسلی او الفاظو ما ته دومره ډاډ راکوي چې هغه د پلار غم نه صحیر سو. نو نبی علیه الصلاة والسلام د یتیمانو سره ډېره نرمي کوله، ډېره تسلي به ورکوله. الحمدلله زموږ او ستاسې مشران مسؤلین ډېر مشفقین دي، ډېره زیاته نرمي لري د یتیمانو سره، د ټولو افغانانو سره، د مسلمانانو سره. بیا هم د ټولو هیوادوالو دا هیله ده چې هر ځای یتیم وي، کونډه وي، ډېر زیات شفقت ورباندې کوئ څومره مو په وسه وي او ډېره نرمي ورسره کوئ چې زړه یې درنه ازار نه سي.